د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. یعنې تقریبا د 600 څخه پورته قلمونه هغه درمل دي چې هغه په افغانستان کې اوس تولیدېږي. دغه دوا ما په خپلو سترګو لیدلی، کله چې کپسول مې واس کړی لیدلی مې د چچونیا وه. د پاکستاني درملو یوه وجه وه چې خلک اولویت ورکوي، چې یو ریټونه یو څه ارزانه وي. بل د خلکو په مازغو کې 30 کاله ورته کمپاین شو، مارکیټینګ شو. که مالیزیا کې موږ یو قرارداد کړی دی چې هغې کې د کینسر دوایانې هم شته دي، نورې جنرال دوایانې هم شته دي. په افغانستان کې اکثریت د خلکو شکایت دا او د کیفیت ستونزه وه. ځینې وخت به شموږ د هغوی نمونې به مو معاینه کولې، نمونې به منفي راتللې. د په کلنۍ ډول د سلګونه میلیونو ډالرو د وتلو اصلي علت له پاکستان څخه د بې کیفیته دوا ورود دی. د کیفیت په برخه کې خپل مافیا او تجارانو په هغوی کې ډیر لاسوهنه کول. تر 0% پورې الحمدلله اوس موږ خپل مارکیټ چې د داخلي تولیداتو څخه مشبوع کوو. موږ الحمدلله تر اوس تاریخه پورې تقریبا 190 قلمه دوا تولید لرو. یعنې تقریبا د 600 څخه پورته قلمونه هغه درمل دي چې هغه په افغانستان کې اوس تولیدېږي. داسې د تجارت پر ځای باندې صنعت ته مخ کو او افغانستان د تجارتي مملکت پر ځای په یو صنعتي مملکت بدل کو.